سلام ټولو ته او ښه راغلاست. نن موږ د نړۍ یو له خورا زړه راښکونکو ځایونو څخه سپړنه کوو. روم د ایټالیا پلازمینه او یو ښار چې ډېری وختونه د ابدي ښار په نوم پیژندل کیږي. د 2700 کلونو څخه ډېر تاریخ سره روم هغه ځای دی چیرې چې تېره اوسنې څنګ په څنګ شتون لري. لرغوني کنډوالې د ژوندیو کافي تر څنګ ولاړې دي. لوی کلیساګانې د بوختو کوڅو څخه سترګې پټوي او هر ګاونډ داسې ښکاري چې د کشف کېدو لپاره یوه کیسه لري. د لرغوني افسانې له مخې روم له میلاد 953 کاله مخکې د دوه ګوني ورونو رومولس او ریموس لخوا تاسیس شو چې د یوې لیوه لخوا لوی شوي. په داسې حال کې چې دا کیسه افسانې پورې اړه لري، دا منعکس کوي چې تاریخ او افسانه د ښار په هویت کې څومره ژوره اړیکه لري. د پیړیو په اوږدو کې روم د ټایبر سیند په غاړه د یوې کوچنۍ میشت ځای څخه د ځواکمن روم امپراتورۍ زړه ته وده ورکړه، کوم چې په خپل لوړوالي کې د اروپا، شمالي افریقا او منځني ختیځ پراخه برخې کنټرولوي. نن ورځ د روم له لارې ګرځېدل د لوی خلاص هوا موزیم ته د قدم وهلو په څیر احساس کوي. د هغې یو له خورا مشهورو ځایونو څخه کولوسیم دی، یو لوی امفي تیاتر چې نږدې 2000 کاله د مخه بشپړ شوی و. دا کولی شي شاوخوا 50,000 لیدونکي ځای په ځای کې چې د ګلیډیټر سیالیو، تیاتر، نندارو او عامه پیښو لیدلو لپاره راټول شوي و. که څه هم د جوړښت ډیره برخه د زلزلې او وخت له امله زیانمنه شوې، دا د لرغونو رومیانو د انجینرۍ مهارت او لیوالتیا سمبول پاتې دی. د کولوسیم څخه یوازې یو لنډ واټن د روم فورم دی چې یو وخت د لرغوني روم سیاسي، سوداګریز او ټولنیز مرکز و. دا هغه ځای و چې سناتورانو بحث کاوه، سوداګرو د توکو سوداګري کوله او اتباع د مهمو اعلانونو لپاره راټول شوي. نږدې د پالاتین غونډۍ د چیرې چې د افسانې له مخې رومولس ښار تاسیس کړ. نن ورځ لیدونکي کولی شي د امپراتوري ماڼۍ د کنډوالو په مینځ کې وګرځي او د ښار په اوږدو کې له ښکلي لیدونو څخه خوند واخلي. یو بل د پام وړ یادګار پینټیون دی. په اصل کې د رومي خدایانو لپاره وقف شوی معبد په توګه جوړ شوی، دا وروسته په کلیسا بدل شو او په استثنایي ډول ښه ساتل شوی دی. د دې لوی ګنبد چې په مرکز کې د اوکولس په نوم پیژندل کیږي، د معمارانو انجینرانو حیرانولو ته دوام ورکوي. د ورځې په اوږدو کې د لمر رڼا د پرانیستې له لارې تېرېږي، دننه یو ځانګړی او تقریبا جادویي فضا رامنځته کوي. روم نه یوازې د لرغوني تاریخ په اړه دی، دا د نړۍ د هنر او مذهب یو له لویو مرکزونو څخه هم دی. د ښار دننه د واتیکان ښار خپلواکه دولت، د نړۍ تر ټولو کوچنی هیواد او د رومن کاتولیک کلیسا روحاني مرکزي دفتر دی. هر کال په میلیونونه لیدونکي دلته د سینټ پیټر باسیلیکا د عالي ستاینې لپاره سفر کوي چې یو له لویو او خورا ښکلي کلیساګانو څخه دی. نږدې سیستین چیپل د مایکل انجیلو لخوا رنګ شوی د نړۍ مشهور چت لري. د رینسانس هنر یو شاهکار چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه لیدونکو ته الهام ورکوي. البته روم د ښکلي چوکونو او فوارو ښار هم دی. په زړه پورې تریوي فوارو په نړۍ کې یو له خورا مشهورو فوارو څخه دی. یو مشهور دود وایي چې که تاسو د خپل چپ اوږې په سر فوارو ته سکه واچوئ، نو تاسو به یو ورځ روم ته راستون شئ. هر کال په میلیونونو سکې د فوارې څخه راټولیږي او خیرات ته ورکول کیږي چې د محبوب دود ته یو معنی لرونکی لمس اضافه کوي. د راټولیدو یو بل مشهور ځای پیازا ناونا دی، یو ژوندی مربع چې د هنرمندانو، موسیقارانو، کافي او ښکلي باروک معمارۍ څخه ډک دی. ډېر لرې نه دی، د هسپانوي مشهور ګامونه چیرې چې لیدونکي ډېر وختونه آرام کوي او د ښار له فضا څخه خوند اخلي. که تاسو پټي کوڅې سپړئ یا د ایټالوي کافي پیالې سره په یوه ارامه پیازا کې ناست یاست، روم د ورځني شیبو د ځانګړي احساس کولو لاره لري. روم ته هیڅ سفر به د دې د نه منلو وړ خواړو کلتور تجربه کولو پرته بشپړ نه وي. رومن خواړه ساده دي مګر د خوند څخه ډک دي، د تازه محلي اجزاو او ترکیبونو شاوخوا جوړ شوي چې د نسلونو له لارې تیر شوي دي. دودیز خواړه لکه کاسیو ایپیپ، کاربونارا، ماتریکیانا او سپلي د ځای خلکو او لیدونکو دواړو غوره دي. د جیلاتو دوکانونه په ټول ښار کې موندل کېدای شي. د لیدو د اوږدې ورځې وروسته بشپړ درملنه وړاندې کوي. هغه څه چې روم واقعیا ځانګړی کوي، په هر صورت یوازې د هغې یادګارونه یا د هغې تاریخ نه دی، دا فضا ده. ښار د کلیسا د زنګونو غږونو، د بهر د کافي څخه د خبرو اترو او د تنګو کوڅو له لارې د سکوټرونو د غږونو سره ژوندی دی. د هر کونج شاوخوا یو څه ناڅاپي شتون لري. د عصري ودانۍ تر څنګ ولاړ یو لرغونی ستنه، د ګلونو څخه ډک پټ انګړ یا د کورنۍ لخوا چلول شوی یو کوچنی رستورانت چې ترکیبونه وړاندې کوي چې د لسیزو راهیسې بدل شوي دي. روم د زرګونو کلونو لپاره امپراتورانو، هنرمندانو، لیکوالانو او مسافرینو ته الهام ورکړی دی. دا یو ښار دی چې تاسو ته بلنه درکوي چې ورو ورو سپړنه وکړئ او د تاریخ هغه طبقې تعریف کړئ چې ستاسو شاوخوا دي. که تاسو د معمارۍ، کلتور، خواړو یا په ساده ډول د هغې د بې وخته کوڅو له لارې د ګرځېدو تجربې لپاره راشئ، روم په هر هغه چا باندې تلپاتې تاثیر پرېږدي چې لیدنه کوي. د لیدلو لپاره منن او مهرباني وکړئ. د ویډیو په اړه خپل نظرونه راته ولیکئ. راته ووایاست چې تاسو کوم ښار خوښوئ، نو موږ به یې په خپله راتلونکي ویډیو کې په ګډه وپلټو. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم.